قیامت شورا نږدې خج شوي مخکې لا سړیو د وخت روڼاند خوار شي لا په دې دیموکراسیو. و دغه کورنیو بیبیګانو ته د خدیجې کردار بیان کوي. بیا به انشاءالله په آینده کې زه تاسو ته د خدیجې کردار بیان کړم. تلیفونونه خو هسې هغه درته ویلي، هر تلیفون لکه ته به ښایي دونی دغه کار هم ور وښیاست. خپلو کور کې یې ښځو ته وښیاست، مورانو ته ور وښیاست، خپلو بیبیګانو ته ور وښیاست. هغه هم امت ده. و دغه کورنیو بیبیګانو ته د خدیجې کردار بیان کوي. بیا به انشاءالله په آینده کې زه تاسو ته د خدیجې کردار بیان کړم. د فاطمې کردار ورته بیان کړم چې لور یې له ځانه فاطمه جوړه کړه. د غم دا اوږده توره چوپانه دې څه طلب د علم فرض ده پر نر و ښځه زیاتې سپمره وتړې له دغه ځایه روانه چې په بل کلي کې یې وایي. چیرې فاطمه په علم پسې ولاړه، چیرې خدیجه په علم پسې ولاړه چې اوس پر تا فرض شي. موږ خو دنیا ته غوږ نه سو په دا رادیوګانو کې اوس هم کله کله موږ اورو او طلب د علم پر نر و ښځې فرض. اوس یې دلته دعوه ده چیرې په عربو کې د کچیرې دعوه وایي زموږ حق راکړه. حق شی ده د تعلیم ازادي. صحیح ده نه، دا خو ستا حق ده. تعلیم ازادي خو امنت بالله ده، کور یې له پلاره زده کړه، له یو خاصه استاذه یې زده کړه. نو ته تعلیم په ازادي پسې له دې ځایه یوازې ترکیې ته چې په ترکیه کې و داسې ښځې ده د افغانستان ستا یوازې پیغلې تللې دي په ترکیه کې یې زده کوي. دا ډول خو نه هندوستان ته تللي، په هندوستان کې یې زده کوي. نو دا خو له دې وجې چې تا نه ده پوه کړې، دا جریمه به ستا وي. تا نه لور پوه کړې ده، نه دې ماینه پوه کړې ده، نه دې خور پوه کړې ده، نه دې مور پوه کړې ده. هغه وایي تعلیم دا دغه شی چې زیاتې بس ټکری پر غاړه ورته واچوه چې ولاړې پر هغه ولاړې. دا خبرې پر تاسې دا حق ده لازم ده، لیکن پر هغه چا چې زده یې سي ولې چې زده یې نه سي کورې کوي بیا نوره ټکه اچي. د وخت روڼاند خوار شي لا په دې دیموکراسیو. قیامت شورا نږدې خج شوي مخکې لا سړیو د وخت روڼاند خوار شي لا په دې